سلامونه او خراغلاس خو دوستانو که تاسو سره موبایل فون وی او په دې موبایل فون کې تاسو انټرنیټ ولرئ او تاسو د آنلاین کاروبار په هڅه کې غواړئ چې آنلاین کاروبار وکړئ آنلاین پیسې وګټئ او لدې باوجود هم تاسو جیب خالی وي تاسو ته داسې طریقه معلومه نه وي چې تاسو څنګه کولی شئ چې آنلاین ارننګ وکړئ آنلاین پیسې وګټئ زه در سره په دې ویډیو کې مکمل معلومات په عملی ډول باندې شریکوم نه په خبرو کې ویډیو تر پایه وګورئ تاسو به مکمل طریقه کار زده کړئ بیا تاسو کولی شئ چې ځان لپاره پلان جوړ کړئ او د دغه آنلاین کاروبار په واسطه باندې تاسو پیسې وګټئ دغه آنلاین کاروبار تاسو د نړۍ په هر یو کونج کې کولی شئ افغانستان پاکستان په هر ځای کې چې ته موجود یې بس تا لپاره یوازې یو موبایل فون پکار دی او ورسره خوا کې په هغې کې انټرنیټ پکار دی که ته ورسره خوا کې په کمپیوټر باندې پوهېږي او د کمپیوټر نه دا کار کوي لا ښه خبره ده که نه یوازې سمارټ فون یا موبایل تاسو لپاره ضروري دی دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده چې هغوی په جدي توګه باندې غواړي چې کار وکړي محنت وکړي یو څه لاسته راوړي دا هغه کسانو لپاره نه ده چې هغوی خپل وخت ضایع کوي هغوی د خلکو ویډیوګانې ګوري هغوی فضوله په ګیمونو باندې وخت تیروي په نور څه باندې وخت تیروي خو که چیرې ته وغواړې چې په رښتینې توګه باندې کار وکړې زحمت وباسي یو اندازه پیسې د میاشتې هفتې د ورځې ترلاسه کړي هغه هم د آنلاین مارکیټ نه آنلاین ته دغه پیسې لاسته راوړلی شي که تا سره یو روپۍ هم نه وي که ته هیڅ سرمایه ګزاري ونه کړې د دې ویډیو د کتلو نه وروسته ته کولی شي چې یو اندازه پیسې د میاشتې ترلاسه کړي او خپل آنلاین کاروبار ته پرمختګ ورکړي نو خوږو دوستانو چینل خو ستاسو خپل چینل دی لایک سبسکرایب او شیر کوئ نه کوئ هغه ستاسو پورې اړه لري ورځو د کمپیوټر سکرین ته او مکمل طریقه کار زه تاسو سره شریکوم تاسو دغه کار د موبایل نه هم کولی شئ د کمپیوټر نه هم کولی شئ زه د کمپیوټر په سکرین باندې تاسو ته ښیم چې هلته کې هر څه بولډ او واضح ښکارېږي او تاسو هلته هر څه واضح وګورئ د ټولو نه لومړی خو زه راځم فیسبوک ته فیسبوک کې دلته وګورئ دا یو پیج دا پرو پاکستاني لاندې داسې کې چیرې تاسو راشئ دوی دغه یو عکس راخستی او لاندې داسې لیکلي ورته کړي دي او که چیرې تاسو لاندې راشئ دې ته صرف 591 کسانو کمنټ کړی دی نو داسې که چیرې تاسو لاندې راشئ د دوی صرف دا د پوسټونو برخه ده چې ویډیوګانو باندې دوی څومره ارننګ کوي څومره عاید لري هغه بیله موضوع ده دلته وګورئ خوږو دوستانو پاکستان هند ته د میاشتې دومره میلیونه ډالر زیان اړوي دا چې ولې اړوي لاندې ګورئ دلته کې ورته یو ډیټیلز لیکلي دي نو دا ګورئ په دې طریقه باندې دوی نیوز جوړوي همداسې که تاسو راشئ دا صرف د دوی زه د پوسټینګ برخې ته ورغلی م کوم ځای کې چې دوی پوسټونه کړي دي دا چې ویډیوګانې اپلوډوي د هغې نه ګټه کوي هغه خو جدا موضوع ده هغه سکل کیدی شي تا سره وي تا سره نه وي زه راځم د بل پیج ته دلته وګورئ زاویه نیوز دا یو افغاني پیج ده دلته وګورئ ښه دوی هم خبرونه خپروي او ډېر یو عادي پوسټ یې کړی دی زیانمن شوی شخص برېښنایي تذکره کې راته اسلام پر ځای هندو لیکلی او د اصلاح قیمت یې له ما غواړي نو دا ګوره دوی یو خبر لیکلی دی لاندې په خلکو ریاکشن ورکړي دي او صرف 1000 کسانو دا صرف کمنټ پې کړی دی دا چې په دې باندې څومره ریوینیو جنریټ شوي ده څومره پیسې ګټلي هغه بیله خبره ده او داسې که لاندې راشي دوی ګوره مختلف قسمه خبرونه دلته خپروي زه راځم یو بل پیج هم تاسو سره شریکوم پاکستان ټوډې په نوم باندې دا وګورئ دوی چې شی کوي ځي له نورو ځایانو نه د خبرونو یو لینک راخلی او دلته شریکوي بس دا پوسټینګ دی د دوی ډېر اسانه طریقه ده دلته وګورئ خوږو دوستانو ځي له نورو سرچینو نه د هغوی لینک راخلی او دلته شریکوي دغه طریقه ماته ډېره صحیح نه ښکاري په دې راته صحیح نه ښکاري چې کیدی شي دې سره ستاسو پیج بینډ شي یا بلاک شي نو تاسو به د نورو خلکو کانټینټ نه راخلی تاسو به خپل یو کانټینټ جوړوئ خو په طریقه باندې به جوړوئ بیا که چیرته زه راشم ټیکنیکل برخې ته نو ټیکنیکل برخه کې هم تاسو پیج ځان لپاره جوړولی شئ بس تاسو فیسبوک کې صرف یو پیج جوړ کړئ په هغه پیج کې تاسو کولی شئ چې خوږو دوستانو د ورځې 15-16 پوسټونه وکړئ او بالاخره به یو میاشت یوه نیمه میاشت وروسته ستاسو د فیسبوک پیج چې ده عاید ته به رسیږي همداسې زه راځم انسټاګرام ته په انسټاګرام کې دلته هم ما دغه یو نیوز والا یا خبرونو والا پیج راخلاصه کړی اشټي صوب په نوم باندې دوی ګوري مختلفو ځایانو نه خبرونه راخلي خو داسې نه کوي چې کاپي پیسټ کوي بس دوی صرف
هغه د تصویر په شکل باندې داسې منظم جوړوي یا د ویډیو په شکل باندې او هغې ته بیا لاندې دلته کې کپشن ورکوي. نو په دې طریقه باندې 4-5 پوسټونه دوی کوي، نو دوی ته دا هم ښه عاید راوړي، ښه ګټه ورته کوي. اوس دلته خبره دا ده، تاسو وی چې زه خو عکسونه هم نشم ایډیټ کولی، ویډیو هم نشم جوړولی، وسایل هم نه لرم، یو تلیفون لرم، نو دا ټول کارونه زه درته ښیم، خو ویډیو کې به مخکې را سره ځئ، زه به هر څه تاسو ته عملي ښیم. دا خو اوس ما صرف تاسو ته د فیسبوک او د انسټاګرام نمونې وړاندې کړلې. ولې خوږو دوستانو د دې هر څه نه مخکې به تاسو پیج جوړوئ په فیسبوک کې. تاسو خو الریډي فیسبوک حتما لرئ، بس لاړ شئ پیج جوړ کړئ. پیج هم چې جوړ کړئ، پیج داسې مه جوړوئ چې عادي حالت کې جوړ کړئ. اول تاسو کوشش وکړئ خپل پیج یا صفحې ته یو یونیک مشخص نوم ورکړئ، ځانګړی نوم ورته ورکړئ، داسې نوم ورته ورکړئ چې هغې نوم باندې بل چا پیج نه وي جوړ کړي او ستاسو د پیج نوم اسانه وي. لکه دا اوس وګورئ پی ټي پاکستان ټوډے، یا دلته کې دغه پیج ده زاویه نیوز یا زیډ ان. نو تاسو ځان لپاره داسې منظم پیج جوړ کړئ. بیا د دې پیج لپاره تاسو لوګو جوړه کړئ، ځانګړې لوګو ورته جوړه کړئ. او دغه لوګو هم که تاسو خپله نشئ جوړولی، نو دا تاسو ته زه اوس طریقه کار مخکې په ویډیو کې ښیم. فرض مثال تاسو په فیسبوک کې پیج جوړ کړو، په انسټاګرام کې هم جوړ کړو، اوس تاسو غواړئ چې هغې لپاره یو لوګو جوړه کړئ، نو تاسو به هغې لپاره خوږو دوستانو یو نوم مشخص کړی وي د پیج لپاره. دا نوم هم ډېر مهم دی، تاسو باید یونیک ځانګړی نوم ورته ورکړئ. که تاسو ته نوم هم ذهن ته نه راځي، دا کار هم زه تاسو ته د چټ جی پی ټي یا د اے آی په ذریعه باندې تاسو اوس نن سبا کولی شئ. سهولت دی، بس تاسو لاړ شئ صرف دلته داسې کار وکړئ چې چټ جی پی ټي را خلاص کړئ. ګوګل کې ولیکئ چټ جی پی ټي. د دې هر څه لپاره تاسو ته صرف یو ایمیل پکار دی. چټ جی پی ټي کې به داسې کار وکړئ چې تاسو د خپل ایمیل سره به لاګین شئ. چټ جی پی ټي کې زه اوس دغلته راځم لاګین ته، په لاګین باندې کلیک اخلم. دې لپاره تاسو ته د ټول نه مهم شی ایمیل دی. تاسو په موبایل کې دا کار کولی شئ، په کمپیوټر کې کولی شئ. په موبایل کې به په دې اسانه وي چې تاسو سره به تیار له وړاندې نه په پلی سټور کې یا په جیمیل برخه کې یو ایمیل انټر شوی وي. ځکه که تاسو ایمیل ونه لرئ نو بیا تاسو اصلا د موبایل نه استفاده نه کوئ یا په موبایل کې د انټرنیټ نه استفاده نه کوئ، ګټه ترېنه نه اخلئ. نو کله چې تاسو چټ جی پی ټي ګوګل کې ولیکئ، بس ډایرکټ تاسو ته دا را خلاصېږي. او په موبایل کې تاسو پلی سټور کې د دې سافټویر هم پیدا کولی شئ، هلته هم ډاونلوډولی شئ. چټ جی پی ټي سره ستاسو مکمل ټول روزمره کارونه اسانه کېږي، تاسو پې هر څه کولی شئ. دا چې څنګه پې هر څه کولی شئ اوس زه تاسو سره مخکې په ویډیو کې شریکوم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ چټ جی پی ټي چې څنګه راخلاص کړي، اوله برخه کې تاسو نه لاګین غواړي، دغلته به راشئ ساین اپ فار فری دې باندې به کلیک واخلئ. لاګین د هغه کسانو لپاره وي چې مخکې نه تیار په چټ جی پی ټي کې اکاونټ ولري. تاسو دلته د اکاونټ جوړولو اړتیا هم نه لرئ، بس د خپل ایمیل سره ډایرکټ لاګین کېدلی شئ. څنګه به لاګین کېږي؟ ډېر اسانه. لاندې به راشئ، دغلته به کانټینیو ویت ګوګل دې باندې به داسې کلیک واخلئ، بس دې ځینې به تاسو لاګین شئ. ډېر اسانه. دلته چې تاسو کلیک واخلئ تاسو ته مختلف ایمیلونه راځي. تاسو به په دې کې خوږو دوستانو یو ایمیل انتخاب کړئ. د مثال په ډول باندې زه راځم دغه خپل اول ایمیل سره لاګین کېږم. تاسو سره کېدای شي یو ایمیل وي، بس ډایرکټ یو ایمیل به راشي درته. بیا به لاندې راشئ په کانټینیو باندې به داسې کلیک واخلئ. اوس دلته ګورئ زه چټ جی پی ټي ته لاګین شوم. په دې کې تاسو نه چټ جی پی ټي نوم غواړي، تاسو چې هر نوم ورکوئ، خپل نوم ورکوئ، بل نوم ورکوئ، پروا نه کوي. لاندې برډې کې تاسو ورته خپل د پیدایښت کال ورکوئ. تاسو باید کوشش وکړئ د 18 کلو نه زیات عمر ورکړئ. دلته کلم چې په دې برخه کې خپل فول نوم یا مکمل نوم ولیکلو، لاندې برډې د پیدایښت کال، ورځ، میاشت د هر څه مو ولیکله، تاسو به په کانټینیو باندې کلیک واخلئ. لږ انتظار به وکړئ، تاسو به چټ جی پی ټي ته لاګین شئ. اوس وګورئ خوږو دوستانو چټ جی پی ټي سره تاسو بس چټ کوه، لیکل ورته کوه، پښتو کې کې پارسي کې هر څه کې چې ورته لیکل کې، انګلیش کې ورته کې، بس دا تاسو جواب درکوي. زه راځم د مثال په ډول زه ورته لیکم. بس دومره لیکل مې ورته وکړو، زه به دا انټر کړم. دا لیکل چې مې وکړه اوس ماته وایي چې ستا پیج د څه په باره کې ده. تاسو به پوښتنې نه کوئ، دا به هم تاسو نه پوښتنې کوي. د مثال په ډول باندې زه غواړم چې زما پیج د نیوز په باره کې وي. صحیح ده، دا مې ورته ولیکه. دلته ګوره ماته ډایرکټ نومونه راکړه، مختلف قسمه نومونه دې ذکر راکړه. اوس که دا ستاسو خوښېږي بس دې کې یو دانه ځان لپاره انتخاب کړئ. لکه دلته وګورئ خوږو دوستانو، پلس وایر نیوز، فلش پوینټ ډیلی، د بلټین بکسز او دلته داسې نور. دلته ګورئ زه د تاکید لپاره ورته لیکم I need very unique
short page name not created yet. بس ساده انګلیش کې ورته لیکم، ډیر ګرامري ورته نه لیکم. وګورئ خو دوستانو دلته تاسو ته بیا لنډ نومونه داسې درکوي لکه نیوز لیئر شو، نیکس زاین شو، کویک بایټ شو، پلس ټور شو. بس دې کې چې اوس تاسو ته کوم یو ښه ښکاري. اوس که چیرې تاسو ورته وایئ چې یاره دا نوم زه پښتو کې غواړم، نو دلته زه ورته اوس په پښتو کې لیکم دا نومونه که زه په پښتو کې وغواړم، نو ګورئ اوس تاسو ته پښتو کې هم درکوي. نو دلته ګورئ ډېر نومونه مونږ ته راغله، بلاشه نومونه راغله، خبرتون، لنډکې، خبرګاډی، خبراو، ژور خبر، ورځینی، را خبر، خبري لاک، خبریزي، شننه. بس دا دلته شته دي دا نومونه. لاندې وګورئ نورې افرې هم تاسو درکړي دي. بس دې کې اوس فرض مثال تاسو یو نوم انتخابوئ، زه ورته خبرتون انتخابوم. زه دلته وایم چې ما خبرتون نوم انتخاب کړو. اوس ماته د دې لپاره لوګو پکار ده. بس دا مې ورته ولیکه. دلته راځم اوس ماته څه وایي. دلته اوس خوږو دوستانو دا داسې نه کوي چې ډایرکټ تاسو ته لوګو ډیزاین کړي، تاسو نه هم مشوره غواړي. دلته وګورئ زه به درته داسې لوګو طرحه کړم چې د خبرونو ماهیت څرګند کړي، معلومات، چټکتیا، باور، پښتني هویت ولري، داسې نور. دا مشخصات ټول تاسو ولولئ کې اضافه تاسو څه غواړئ لاندې ورته ولیکئ، که نه ورته داسې ولیکئ چې ماته همدا لوګو جوړه کړئ. کلم چې دا لیکل وکړه ماته همدا لوګو جوړه کړئ، بس تاسو ته به دا په لوګو باندې کار شروع کړي. اوس دې کې د لوګو چې کوم رنګونه او هر څه چې دا خپله چټ جی پی ټي تاسو ته انتخاب کړو. تاسو هم د خپلې خوښې یو لیکل ورته کولی شئ په ارامه، د هغې مطابق به تاسو ته لوګو جوړیږي. لوګو هم جوړه شوه، ستاسو د پیج نوم هم برابر شو. نور تاسو څه غواړئ دلته تاسو ګورئ خوږو دوستانو زموږ لپاره یو لوګو جوړه شوه. دا لوګو دغلته راشئ، بس تاسو کلیک ورباندې واخلئ، دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. کیدای شي د لوګو کې لږ مسله وي، حروفو کې فرق راغلی وي، پښتو لیکلو باندې دوی صحیح نه پوهېږي، نو دا بیا تاسو لږ ایډیټ کولی شئ. خامخا تاسو کمپیوټر کې، موبایل کې لږ ډېر کم سافټویر باندې پوهېږي، فوټوشاپ باندې، پکسل لیب باندې، بس هغې کې دا حروف وغیره لږ را جوړ کړي. بس تاسو سره لوګو هم جوړه شوه. اوس راځم فیسبوک ته د پیج جوړولو طریقه درته ښیم. خپل فیسبوک به دغه سره خلاص کې لاړ به شئ خپل فیسبوک کې پروفایل برخې ته. کله چې تاسو خپل پروفایل ته راغلئ، پروفایل کې دغه ځای کې وګورئ دا د مینیو آپشن دی. تاسو به په دې مینیو باندې داسې کلیک واخلئ او داسې لږ لاندې به راشئ. دلته وګورئ دلته لیکل شوی پیج، په دې پیج باندې به کلیک واخلئ. بس ډایرکټ به تاسو ته د پیج د جوړولو فارم راشي. د فارم برخه کې اولین شی چې دی تاسو نه نوم غواړي. فرض مثال تاسو ورته نوم ورکوئ خبرتون، هماغه نوم چې موږ ورته انتخاب کړی. د دې کې کټګري کوم ډول تاسو غواړئ چې دا پیج جوړه کړئ، دا شیان تاسو وروسته هم ورکولی شئ. خو اوس فرض مثال زه ورته لیکم نیوز میډیا ویب سایټ، او لاندې وګورئ بایو کې به تاسو کولی شئ چې د خپل پیج په باره کې مکمل ډیټیلز مشخصات ورته ولیکئ. دغه دواړه برخې مهمې دي چې یو نوم دی، بل لاندې چې دی تاسو سره د میډیا یا د ویب سایټ خبره ده. بس کریټ پیج باندې به کلیک واخلئ، تاسو سره به پیج جوړ شي. په دومره اسانۍ سره تاسو سره پیج جوړیږي. کله چې پیج جوړ شو، اوس خو تاسو ورته پروفایل پکچر هم جوړ کړی دی. کله چې ستاسو د پیج نوم او هر څه برابر شو، یو سټپ به مخکې لاړ شئ او دلته کې وګورئ په دې کونج کې لیکلي دي اډ پروفایل پکچر. بس دې باندې به داسې کلیک واخلئ. تاسو تیار د پروفایل عکس هم په چټ جی پی ټي باندې جوړ کړی و، هغه به تاسو سره ډاونلوډ شوی وي، د ډاونلوډ فولډر کې به وي، تاسو به لازمي هلته ځان سره ساتلی وي. بس لاغې ځینې به هغه را اپلوډ کړئ. اوس زه راځم خوږو دوستانو او دغه پروفایل پکچر دا راوچتوم، اپلوډوم یا دې پیج ته. دغلته راځم د پلس ساین باندې کلیک اخلم او زه دلته راځم په دې فولډر کې هماغه لوګو ده چې موږ تاسو جوړه کړه، ما لږ برابره کړه په فوټوشاپ کې. تاسو خوږو دوستانو چې کله غواړئ آنلاین کاروبارو کې ایډیټینګ زده کول ضروري دي، دا ما برابر کې تیار خبرتون په نوم باندې نوم کې لږ فرق و. بس دا مې دلته کې کلیک کې او اپلوډ مې کړو.
دا پروفایل پکچر زموږ سره اپلوډ شو. خو دوستانو تاسو دې لپاره کور پکچر هم اپلوډولی شئ. اوس دې لپاره هم تاسو ته اړتیا ده چې تاسو کوم ډول کور فوټو دلته استعمالوئ، کوم ډول خبرونه خپروئ. نو دې لپاره خو ما تاسو طریقه وښودله که نه، چټ جی پی ټي. بس چټ جی پی ټي دې ژوندی وي، تاسو دلته هر څه د دې نه غوښتلی شئ. کوم کور فوټو چې دی هغه هم دا تاسو ته ډیزاینولی شي. بس لیکل ورته وکړه، چټ ورته وکړه، پښتو کې لیکي، انګلیش کې لیکي، لیکل ورته وکړه، تا ته برابروي. دلته خو دوستانو اوس په چټ جی پی ټي کې ډېر سهولت راغلی دی. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ډیزاین می فیسبوک پیج کور فار د سیم پروفایل. دلته خو دوستانو تیار ما په چټ جی پی ټي کې ورته ولیکي چې ما ته اوس د دې څه وکړه، کور فوټو هم راته ډیزاین کا. بس زه کلیک ورباندې اخلم، ما ته به کور فوټو هم ډیزاین کړي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خو دوستانو چټ جی پی ټي زموږ لپاره په یو څو شیبو کې زموږ کور فوټو چې دی هغه هم ډیزاین کوي او جوړ کوي. بس تاسو به اوس داسې کار وکړئ چې دا به صرف له دې ځای نه داسې ډاونلوډ کړئ. کلیک به واخلئ، دې برخه کې وګورئ دا زموږ سره ډاونلوډ شو. چې کله ډاونلوډ شو زه به بیرته راشم فیسبوک ته. فیسبوک ته چې راغلم اټ کور فوټو باندې به کلیک واخلم، له دې ځای نه به دا کور فوټو داسې سلیکټ کړم، اوپن به کړم، بس دا به هم زما سره اپلوډ شي. اوس زموږ سره زموږ پیج تقریبا بالکل ریډي شوه. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خو دوستانو ښه یو برانډډ پیج موږ سره جوړه شوه. بس دلته اوس تاسو پوسټونه کوئ، د ورځې 4-5 پوسټونه حتما کوئ. تاسو چې کله خپل پیج کې پوسټونه شروع کړئ ورو ورو به تاسو ته فالوور هم راشي او داسې ټایم به راشي دا به تاسو ته د میاشتې ډېر ښه عاید راوړي. زه راځم دې لپاره اوس کانټینټ پکار دی زما لپاره. کوم ځای نه زه ورته مواد راواخلم، څه پکې شیر کړم، دې لپاره هم موږ تاسو طریقې لرو، ډېر اسانه طریقې لرو. زه به راشم دغلته به یو نوی ټب واخلم، ګوګل ته به لاړ شم. په ګوګل کې به داسې ولیکم ګوګل نیوز، دا به ولیکم داسې به سرچ کړم. زه به راشم له دې برخې نه به ګوګل نیوز داسې را خلاص کړم. په ګوګل نیوز کې تاسو ته هر ډول خبرونه ملاویږي، هر ډول خبرونه دلته تاسو ته درکوي. لکه تاسو که چیرته بل راشي دلته ورلډ نړیوال خبرونه، لوکل خبرونه، بزنس خبرونه، ټیکنالوژي، انټرټینمنټ، سپورټ، تاسو کوشش وکړئ لوکل خبرونه واچوئ. لکه افغانستان کې اوسېږي د افغانستان مربوط خبرونه واچوئ، نورو ځایانو کې د نورو ځایانو. زه راځم په لوکل باندې کلیک اخلم. په لوکل باندې چې ما کله کلیک واخیستو دلته کې وګورئ یو خبر راغلی دی په دې اول سر کې فرست آفیشل ویزیټ بای دا هغه شی. زه دې باندې داسې کلیک اخلم. زه دا خبر مکمل نه لولم، تاسو ته صرف طریقه ښیم. دلته وګورئ ښه، زه صرف هیډلاین یې ګورم. دا اوس تاسو سره دا خبر شو. زه دا خبر داسې کار کوم چې اول لازم د دې دغه هیډلاین یا عنوان چې دی را کاپي کوم، دا مې داسې را کاپي کې خو دوستانو دا اوس زه ډایرکټ په خپل پیج کې نه اچوم. دې خبرې ته ستاسو پام، ستاسو په پیج باندې هیڅ کرم د کاپي رایټ کلایم را نشي. یعنی ستاسو په پیج باندې دا ونه ښودلی شي چې یاره تاسو دا چې دی د ګوګل نیوز نه را کاپي کړی یا مو له بل ځای نه خبر را کاپي کړی. خبر را کاپي کې خو طریقه ورسره وکړئ. زه راځم دلته کې اوس تاسو وګورئ، تاسو ته طریقه ښیم. دا زما سره مایکروسافټ ورډ یو وړوکی شانتې لیکل ما کړي دي، دا مې د چټ جی پی ټي لپاره کړي دي خوږو دوستانو. او هغه لیکل هغه متن مې د هغې ځای نه راواخیستو، دلته مې واچولو خوږو دوستانو. زه راځم بیرته هم دغې طلوع نیوز ته یا دا کوم خبر چې چا خپور کړی دی د دې څه برخې داسې لږ لږ را کاپي کړئ، دام را کاپی کړي دلته واچوئ. صحیح ده، تاسو مکمل کوشش وکړئ خبر را کاپی کړي. زه لږ لږ د طریقه کار له خاطره تاسو دلته اچوم. اوس دې ته ما بره لیکلي چې this is a technical article. دا خو ټیکنیکل آرټیکل نه ده، زه به ورته ولیکم چې this is a news article. ورته مې ویلي چې د دې نه ماته یو دوه خطونه راواخله، مهم خبرونه راواخله ترېنه. نو دا مې ټول داسې راواخیسته، کاپي مې کړ. چټ جی پی ټي دې ژوندی وي، دلته راشه چټ جی پی ټي ته. ښه، چټ جی پی ټي کې دا داسې واچوه چې کله دې واچو دا به داسې انټر کړي. بس چې دا دې انټر که بس تاسو دلته لږ صبر وکړئ چې اوس دوی څه کوي زموږ لپاره. تا ته د هماغې نه یو یونیک شانتې خبر راواخیستو. دا خبر دا به په هغه ارټیکل کې خلاصه وي او په دې به تا ته کاپي رایټ هم نه راځي. اوس ورته څه ووایه، give me the picture for this news. دا بس تا هره ورځ یو 2 ساعته وخت اخلي چې کله ته یو 4-5 خبرونه تیاروي. بس تاسو به لږ صبر وکړئ، چټ جی پی ټي تاسو ته خبر هم درکړو،
اوس باغې لپاره تصویر هم درکړي بس تاسو پوسټ به آماده شي تاسو به دا پوسټ راواخلئ او هلته به په خبرتون کې ور واچوئ که تاسو په پښتو باندې غواړئ نو چټ جی پی ټي ته به لاندې ولیکئ چې فرض مثال translate to me in Pashto. اوس وګورئ خوږو دوستانو چټ جی پی ټي یو بل زبردست کار مکه ماته تصویر هم راکې بهترین یو تصویر ماته راکړې دا به هم زرا شم دې زموږ داسې ډاونلوډ کم چې کله دا ډاونلوډ شي تاسو دغه برخه کې نوټیفیکیشن درکې نو ګوري دا تصویر نو اوس مونږه پوسټ جوړو تیار په تصویر باندې لیکل شوی دی خزه زبردسته خدا لیکل ډایرکټ نه کاپی کوم زه تاسو ته هر څه سټپ په سټپ خیمه دلته زور سره اوس لیکم د سمری اف نیوز یو رائټ ټو می give some hashtags for this ګورو زه تاسو ډیر ساده انګلیش لیکم پښتو کې هم دا لیکلی شي اوس وګورئ ښه ته هغه لیکل زما بره نه دي پکار زه غواړم هغې سره لږ څه هشټګونه هم راشي تر څو چې زموږ دغه هر څه وایرل شي دا ګوره هشټګونه هم راغله ورسره اوس ورته څه وایم translate all to me in Pashto بس دا ټول ماته پښتو کې ترجمه کا ته غواړې پښتو یې نشر کړي پښتو کې کاپي کله دې زنال ته واچوه او که غواړې چې په انګلیسي کې تاسو راشي په انګلیسي کې بس تاسو ته ترجمه هم کوي هر څه تاسو ته چټ جی پی ټي کوي صحیح ده طریقه مې تاسو ته ښودله په دې طریقې ترجمه کولی شي زه نه غواړم چې ترجمه کوم دا داسې راکاپي کوم کنټرول سی صحیح ده او راځم فیسبوک ته زه راغلم هماغې فیسبوک پیج ته دا به وروسته تاسو دا پروفایل پکچر او کور خپل اپډیټ کیږي لږ وخت به اخلي ښه تاسو دلته کې تشویش ورته مه کوئ چې ولې نه دی راغلی دلته کې وګورئ خوږو دوستانو دغه برخه کې ماته لیکلي what is on your mind ستاسو په ذهن کې څه دي زه دلته داسې کلیک کوم ګورئ ما لیکل راخیستي و هغې ځای نه دا مې لیکل راواخیسته ورسره خوا کې راځم دغه هشټګونه م ورته راخلم هشټګونه ولې زه کاروم دې سره به خوږو دوستانو ستاسو دغه پوسټ وایرل به شي ټرینډ ته به لاړ شي سمه ده دا اوس وګورئ خوږو دوستانو دلته ما واچولو اوس زه راځم هماغه تصویر ورته راپلوډوم تصویر اپلوډ لپاره به لاندې دغلته راشي دغه د عکس نښه تاسو ته ښکاري بس کلیک وکړئ تاسو په موبایل کې دا هر څه کولی شئ کمپیوټر کې کولی شئ بس دا زمونږ یو خبر چې دی برابر شو زه راځم په نیکس باندې کلیک اخلم او بیا دلته راځم په پوسټ باندې کلیک اخلم بس دا زما سره یو دانه پوسټ مو شو پیج هم زما سره جوړ شو هر څه برابر شو په دې طریقه باندې ته لاړ شه په انسټاګرام کې هم پیج جوړ کا تا سره اوس تیار پروفایل پکچر هم شته کور هم شته دی او خبر هم شته تا سره هر څه تا سره شته دی بس هلته ځان لپاره پیج جوړ کړه هغې کې هم د ورځې 4-5 پوسټونه کوه همدغه پوسټ راواخله هلته یې پوسټ کړه همدغه پوسټ راواخله ټویټر ته لاړ شه په ټویټر کې ځان لپاره اکاونټ جوړ کړه همدغه پوسټ راواخله په نورو ځایونو کې ځان لپاره پیجونه جوړ کړه هلته واچوه اوس خوږو دوستانو تاسو چې دا به پیسې موږ ته څنګه ګټي نو دې ته خو به تاسو وخت ورکوئ دا به تاسو 11,000 فالوور برابروئ دلته ستاسو دا پیج به مونوټایز کیږي کله چې ستاسو پیج مونوټایز شوه بس ته صرف خبرونه نشروه تا ته به هره میاشت ډېرې ښې پیسې راځي خو شروع کې محنت غواړي بس دا محنت به تاسو کوئ دا وه خوږو دوستانو د سوشل میډیا نه د پیسو ګټلو یو ډېره اسانه طریقه نورې ډېرې طریقې هم شته دی په نورو ویډیوګانو کې درته راوړم که چېرته م غوښتل چې درته راوړم خپل نظر را سره کمنټ برخه کې شریک کړئ دوستانو ویډیو خو به تاسو په بشپړ او مکمل ډول باندې کتلی وي او څه ناسب هم ترېنه زده کړي وي د ویډیو په هکله خپل نظر را سره په کمنټ باکس کې شریک کړئ د راتلونکي ویډیو لپاره هم نظر راکړئ او چینل ستاسو خپل چینل دی سبسکرایبوئ یا نه سبسکرایبوئ لایک د ویډیو لپاره ورکوئ نه ورکوئ هغه په تاسو پورې اړه لري ښه وخت الله پامان